سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. یولسم څپرکی هورمهب پخوانی اشنا. له دې جشن وروسته د سوریې له سرحدونو خبر راغی چې خبیري قبایلو بیا حمله کړې ده. د خبیري قبیلو برید نوې خبره نه وه، ځکه د قبایلو په هر پسرلي کې بریدونه کول، خو په دې کال جرأت ډیر شوی و او هر ځای ته چې رسېدل د مصر د پوځي چوڼیو عسکر یې وژل. دوی به په ځینو سیمو کې حتی ځایي مشران هم وژل او په یوه واړه ښار کې یې پاچا او د ښار ټول اوسېدونکي ان ښځې او ماشومان ووژل. کله چې دغه خبر فرعون ته ورسید، له خبیري قبایلو سره د مبارزې لپاره یو لښکر له مصر سوریې ته واستوه او زه پوه شوم چې د مصر د پوځ او د خبیري قبایلو ترمنځ به چې د سوریې خاورې ته ننوتې دي سخت جنګ وشي. ما هیڅکله د جنګ میدان نه و لیدلی او د جنګ د ټپیانو له حالته خبر نه وم. زه په دې نه پوهېدم چې ګرز، توره او نیزه په بدن کې څه ډول ټپ پیدا کوي. د جنگ په میدان کې د ټپیانو د حالت د مطالعې ضرورت اړ ایستلم چې دغه میدان وګورم او له همدې امله مې له ازمیر څخه حرکت وکړ او د سویل پر لور لاړم. د اورشلیم په نوم په یو واړه ښار کې د مصر له پوځیانو سره یو ځای شوم چې د نیل له ساحله راغلي ول. دغه پوځ دومره قوي نه و لکه چې مشهور شوی و. دوی یو درزن جنگي ګاډۍ او 2000 غشي ویشتونکي او نیزه لرونکي درلودل. کله چې زه هغه کمپ ته ننوتم ومې غوښتل چې قمندان وګورم. پوښتنه مې وکړه چې د پوځ قمندان څوک دی. ما غوښتل له هغه اجازه واخلم چې د جنگ په میدان کې طبابت او جراحي وکړم. دوی راته وویل چې د پوځ قمندان د هورمهب په نامه یو ښکلی ځوان دی. ما غوښتنه وکړه چې د هغه قمندانۍ او دفتر ته مې ورولي. کله چې مې هغه له لرې ولید نو متوجه شوم چې راته اشنا دی او کله چې رانږدې شو نو رایاد شو چې هورمهب څوک دی. دی هماغه ځوان و چې په کومه ورځ زه د مصر له ځوان ولیعهد سره د مصر بیدیا ته تللی وم. دی سهار وختي له خپل باز سره راښکاره شو، بیا د ولیعهد یعنې د مصر د نوي فرعون په چوپړ کې ودرېد. هورمهب زه وپېژندم او ویې ویل: او سینوها، ته دلته څه کوې؟ په مصر کې ټول وایي چې ته مړ شوی او داسې اوازه خپره شوې ده چې د مور و پلار ښېرا چې تا یې قبر خرڅ کړی و نابود کړی. بیا یې زما د برخلیک پوښتنه وکړه. ما د هغه وخت له اړتیا سره سم د خپل برخلیک په هکله ورته توضیحات ورکړل او ومې ویل زه د نفر په نوم د یوې ښځې قرباني شوم. هورمهب وویل: زه له دې ښځې سره سملاسته یم. هغې غوښتل زما شتمني هم ترلاسه کړي، خو ما ستا اپوټه خپل کور او د مور پلار قبر خرڅ نه کړل، بلکې په دې متروکې سره مې چې زما په لاس کې ده همغه سمه کړه. سینوها، زه باید درته ووایم چې ښځه تر هغه وخته د درناوي وړ وي چې په یوې تمساح بدله نه شي، او کله چې لکه یوه تمساح حریصه شوه باید له هغې سره د یوه ټیټ مریې په شان چلند وشي. بیا ما د مصر او طبس د حالاتو په هکله پوښتنه وکړه او هورمهب وویل: نه پوهېږم چې د مصر ملت څه ګناه کړې چې خدایانو دغه فرعون د هغوی پاچا کړی دی، ځکه چې دغه فرعون عقل نه لري او لیونی دی. د دغه فرعون خدای چې هغه ترې دنده او امر ترلاسه کوي د ده په شان لیونی دی او داسې شیان وایي چې لیونو هم نه وي ویلي. په یاد به دې وي چې کله دغه فرعون پاچا شو ټول هغه مریان یې خوشي کړل چې په قانونو کې کار کاوه. او آیا اوریدلي او یا لیدلي دي چې د مریانو ازادي کومه بلا رامنځته کړه او څه ډول موږ د دې لپاره چې په طبس کې امنیت راولو مجبور شو چې هغوی ووژنو؟ ومې ویل: هو. کله چې مریان له قانونو راووتل زه هم په طبس کې وم او ومې لیدل چې څه ډول یې د مړیو په ښار برید وکړ او ټول شیان یې لوټ کړل. هورمهب وویل: سره له دې چې فرعون ولیدل له قانونو څخه د مریانو ازادي څومره لویه بلا او فتنه رامنځته کړه، خو بیا هم له خپلو خبرو او کارونو نه اوړي او وایي چې د یوه مریې او شهزاده ترمنځ توپیر نشته او مریان او اشرافان د هغه د خدای په نزد یو شان دي. د دې معنا دا ده چې څوک وایي اوربشې او شات یو شان دي او توپیر نه لري. د دغه فرعون یوه نوې خبره دا ده چې ما ته وایي خبیري قبایل داسې رام کړه چې وینه تویه نه شي. آیا دا ممکنه ده چې له وینې بهېدا پرته وحشیان رام کړم؟ سینوها، زه تا ته وایم ته یو ډاکټر یې. آیا له وینې بهېدا پرته د ناروغ خېټه څیرلی او اضافه کلمې را ایستلی شي چې سړی مړ نه کړي؟ فرعون د دغه قومونو جنگي غږونه چې د وحشي حیواناتو له غږونو بد دي نه دي اورېدلي چې پوه شي له دوی سره نرم چلند نشي کېدی.
له دې خبرې وروسته هورمهب وخندل او ویل زه خو د فرعون خبرو ته غوږ نه ږدم او د دوی وینه به داسې وبهوم چې ټول به پښیمانه شي چې ولې له موره پیدا شوي دي. ما فیصله کړې چې د دې قبیلې ریښه داسې وسوځوم چې په راتلونکي کې هیڅکله خبري قبیله ونه کړای شي چې په پسرلي کې یرغل وکړي. حسین وهاب زه ستا د احسان پوروړی یم ځکه چې زه هیڅکله هغه ورځ نه هیروم چې موږ له ولیعهد سره له بیدیا ستنېدونو هغوی نیت کړی و چې ما ووژني خو تا په خپلو خبرو سره زما د وژنې مخه ونیوله. په دې ورځ تا په خپلې هوښیارۍ زما ژوند وژغوره. له همدې امله زه تا ته هرکلی وایم چې زما پوځ ته راغلی او ته کولی شي په جګړه کې راسره ګډون او د عسکرو علاج وکړې. ستا تنخوا به د فرعون له جیبه درکړم. هر کله چې زه وزګار وم ته به له ما سره یې او له ما سره به ډوډۍ خورې. بیا هورمهب د شرابو جام پر سر واړوه او زیاته کړه. کله چې تبس ته د خبري قبیلو د حملې خبر ورسېد او فرعون وغوښتل سوریې ته لښکرې واستوي نو په تبس کې موجود یو قمندان او لښکر مشر چمتون نشو چې د دې لښکر مشري پر غاړه واخلي. د دې لپاره چې پوهېدل خبري قبیله خونړی او جنګي خلک دي نو هر یو لښکر مشر په یوې پلمې د لښکر له مشرۍ ډډه وکړه ځکه چې دوی نه یوازې له خپله مرګه ویرېدل بلکې پر دې هم پوهېدل چې له سرو سپینو به لرې شي. د دې لپاره چې د سوریې په دښتو کې سره او سپین نه پیدا کیږي او د دې اپوټه د فرعون په شاوخوا کې سره او سپین ډیر وي. سره له دې چې زه د فرعون له ټولو قمندانانو ځوان یم خو دغه ماموریت او دنده مې ومنله. لامل دا و چې د خبریانو خطر ختم کړم او داسې کار وکړم چې نور ونه کړای شي په سوریې حمله وکړي. د فرعون لښکر مشران ډیر شتمن دي او د آمون له کاهنینو سره شریکان دي. دوی هڅه کوي چې د آمون د خدای نفوذ له منځه ولاړ نه شي. نن سبا په مصر کې د فرعون د خدای یعنی آتون او د مصر د پخوانی خدای آمون ترمنځ ستره مبارزه پیل شوې او لا معلومه نه ده چې په دې مبارزه کې به څوک بریالی شي. فکر کوم د مصر ستر قاضي او د آتون د خدای کاهن آمی لټه کوي چې په دې کار کې د فرعون ملاتړ وکړي. فرعون پوهېده چې په مصر کې د آمون خدای دومره پیاوړی شوی دی چې د آمون کاهنین د فرعون حکم ته غاړه نږدي او که فرعون کوم امر د خپلو ګټو په خلاف وبولي نو د آمون له لوري یو حکم صادروي چې د فرعون حکم پرې لغوه کړي. فرعون او ستر قاضي چې له دې زیات د آمون د خدای او د هغه د کاهنینو پاچاهي نشي زغملی اوس په دې لټه کې دي چې د آتون خدای دومره لوی کړي چې آمون له منځه لاړ شي. له همدې امله یې ماته امر کړی چې په دغه سفر کې چې هر ښار ته ننوځم د آتون د خدای لپاره یو معبد جوړ کړم او ما لومړنی معبد دلته په اورشلیم کې جوړ کړ. زه نه د آمون او نه د آتون په خدای عقیده لرم خو فکر کوم چې فرعون دلته تیروتنه نه کوي او د هغه سیاست سم دی ځکه دا د منلو نه ده چې مصر د فرعون ولري خو د آمون کاهن دي د هغه پر ځای حکومت وکړي. مقصد می دا دی چې د مصر سرلښکریان او قمندانان له دې امله چې د آمون له کاهنینو سره یو لاس شوي دي او اوس خپلې ګټې په خطر کې ویني نو غواړي چې په دې حساس وخت کې له مصر لرې وي او له خپلو ګټو دفاع ونه شي کړی او که په مصر کې له سیاسي بدلونونو څخه ډارېدلی ښایي یو پکې د دغه لښکر مشري کړې وای او له مصره به وتلی وای او سوریې ته به راغلی وای. ما ویل چې د فرعون له سیاست سره مخالفت نه لرم بلکې هغه ته حق ورکوم چې لټه وکړي او د آمون د کاهنینو قدرت کم کاندي او هغه څه چې ماته د منلو نه دی دا دی چې فرعون وایي زه غواړم له حقیقت سره پاچاهي وکړم او زه دغه موضوع خطرناکه بولم. د دې لپاره چې حقیقت د یوې تیرې تورې په شان دی چې هیڅکله یې باید یو ماشوم ته ورنه کړو دا خو لا پرېږده چې د فرعون په شان یې لیوني ته یې ورکړو. کله چې شپه شوه ما د هورمهب کېږدۍ ته نږدې په یوه کېږدۍ کې استراحت وکړ او کله چې سرتیري پوه شول چې ډاکټر یم هڅه یې کوله چې له ما سره ملګري شي ځکه چې هر عسکر هڅه کوي د یو ډاکټر ملګرتیا خپله کړي چې د جنګ په میدان کې هغه معالجه کړي. بله ورځ سهار نغارې ووهل شوې. عسکر یې له خوبه پاڅول او هر قمندان د خپلو عسکرو په مخ کې ودرېده. کله چې د عسکرو کتارونه منظم شول هورمهب چې یوه متروکه یې په لاس کې وه له خپلې کېږدۍ بهر شو. یوه مورې پر سر چترۍ نیولې وه او بل مورې ورته پکی واهه چې مچان ترې وشړي. هورمهب د عسکرو پر وړاندې داسې وینا وکړه: ای د مصر سرتیرو چې په تاسو کې چټل تورپوستي او د سوریې ټمبل نیزه لرونکي هم شته او ټول د مصر د پوځ غړي دي او د غوایانو د یوې پادې په شان نارې وهي.
زه نن نیت لرم چې تاسې د جنگ ډګر ته بوځم او وګورم چې آیا له خبریانو سره جنګېدلی شئ او که نه. که له هغوی سره جنگ وس نه لرئ، هیله کوم چې تر وروستي کس پورې ووژل شئ چې مجبور نشم ستاسې منحوس بدنونه له ځان سره مصر ته یوسم او زه به تنها او یا هم له یوه ټولۍ رښتینو سرتیرو سره مصر ته ولاړ شم. ټولۍ مشره چې پوزه دې سوری ده، خپل هغه ناپوه عسکر ته یوه لغته ورکړه چې خپله شا ګروي، چې پوه شي کله چې زه خبرې کوم دی دې خپله شا نه ګروي. نن کله چې موږ خبریانو برید کوو، زه په تر ټولو مخکې روان یم. ستاسې په مخ کې به له خبریانو سره جنګېږم او زه به ستاسې هر یو ته پام کوم چې وګورم کوم یو د جنگ له ډګره شاکټک کوي او یا نه سم او یا سم جنګېږي. تاسې ته ډاډ درکوم چې نن شپه به زما له دې متروکي وینه څاڅي. دغه وینه به د هغو کسانو له بدنه وباسم چې د جنگ په ډګر کې ښه ونه جنګېږي او ښه پوه شئ چې زما متروکه د خبریانو له نیزې خطرناکه ده، ځکه چې د هغوی نیزې مسي څوکې لري او څوکې یې ژر ماتېږي. خبریان د دغو غره تر شا دي چې تاسې یې ګورئ او بېګا زما د کشف مامورین تللي ول چې معلومه کړي د دوی شمیر څومره دی، خو ډارېدلي ول او تښتېدلي دي. دوی بریالي نه شول چې د هغوی شمیر معلوم کړي. خبریان یوازې یو ویرونکی شی لري او هغه د دوی غږ دی، خو که د هغوی له غږه وویرېږئ نو په خپلو غوږونو کې د مټ خټه کېږدئ چې غږ یې وانه اورئ. البته دغه خټه د دې سبب هم کېږي چې د خپلو قمندانانو غږ وانه اورئ، نو غوره ده چې له دغه کاره تیر شئ. هغه کس به سخت پښیمانه شي چې له نښتې پرته غشي وولي او هغه کس به هم پښیمانه شي چې د خپل مشر له امره سره سم غشی ونه ولي. په جنګ کې بریالیتوب یوازې په میړانه کې نه دی، بلکې په دې کې هم دی چې عسکر د خپل مشر امر ته غاړه کېږدي. که تاسې نن بریالي شوئ نو د خبریانو ټول شیان پسونه او غواګانې به ستاسې شي. زه به پخپله نه یوه کړی مس نه هم سپین زر اوچت کړم او نه به یو پسه واخلم. نن سبا خبریان ډیر شتمن شوي ځکه چې هغوی ډیر کلي او بانډې لوټ کړي او د هغوی ټوله شتمني به د بریالیتوب په وخت کې ستاسې شي. که بریالي شئ د هغوی ښځې به هم نن شپه ستاسې شي، خو که ماتې وخورئ زما خونړۍ متروکه به نن شپه ستاسې هرکلی وکړي. کله چې سرتیرو دغه خبرې واورېدې، خپلې تورې او نیزې له زغرو سره وجنګولې، خپلې لیندې یې وښورولې او خپل هیجان یې نندارې ته وړاندې کړ. هورمهب وویل، داسې ښکاري چې تاسې غواړئ ډېر ژر له خبري قبیلو سره وجنګېږئ، خو له دې مخکې چې موږ د جنګ ډګر ته ولاړ شو باید په دې ځای کې د فرعون د خدای لپاره یو معبد جوړ کړو. د اتون په نوم د فرعون خدای جنگي خدای نه دی او ستاسې په کار نه راځي، ځکه خو له تاسې سره مرسته هم نشي کولی. نو ضروري نه ده چې ټول د معبد د جوړولو لپاره دلته پاتې شئ. یوازې د پوځ شاتني کسان کفایت کوي او پاتې هم د اوس روانېدی شئ. تاسې باید نن مزل وکړئ چې خبري قبیلو ته ورسېږئ، خو پوه شئ چې کله هغوی راورسېدل زه به تاسې ته دا استراحت اجازه در نه کړم او که ستړي هم یاست باید له هغوی سره جنګ وکړئ چې ونه تښتئ. له هغه وروسته هورمهب خپله متروکه وښوروله، سرتیرو حرکت وکړ او د خپلو بیرغونو او نښو تر شا روان شول. د ځینو عسکرو د ټولیو نښه د زمري لکۍ وه او ځینې ټولي د تمساح د سر په نښې پسې روان ول. د پوځي ټولیو په مخ او شا کې جنګي ګاډۍ روانې وې چې د هغوی ملاتړي وي او پرې نږدې چې پر هغوی ناڅاپه حمله وکړي. کله چې عسکر روان شول، هورمهب او د پوځ شاتني کسان له یو شمیر صاحب منصبانو سره د هغه ځای پر لور ولاړل چې هلته د اتون معبد جوړېده. زه هم له هغوی سره ولاړم. د تګ پر مهال مې واورېدل چې افسران له یو بل سره غږېږي او وایي دغه بدعت چې نن هورمهب وکړ هیڅ د منلو نه دی. تر هغه ځای چې موږ لیدلي دي د جنګ په وخت کې پوځي قمندانان د لښکر تر شا ځي او پر تختونو کې له شا ګوري چې کوم عسکر ونه تښتي. اوس هورمهب وایي چې هغه به له لښکرو او سرتیرو سره یو ځای د دښمن پر ضد جنګېږي. نو موږ هم مجبور یو چې د هغه پیروي وکړو او د عسکرو په مخ کې لاړ شو. په دې بڼه کې به د تښتېدونکو عسکرو مخه څوک نیسي او څوک به د هغوی عملونه لیکي، ځکه چې عسکر خو په خپله سواد نه لري چې د خپلو ملګرو کارونه ولیکي. یوازې صاحب منصبان لیکل کولی شي چې کوم عسکر میړانه کړي او کوم یو ډارن و یا تښتېدلی دی. هورمهب چې مخکې و دغه خبرې یې اورېدلې او کله خو به یې خپله متروکه ښوروله تر دې چې معبد ته ورسېدو.